کچیر ستاسو ویډیوګانې هم لیدونکي کم راځي نو حتما ستاسو په ویډیوګانې کې دغه درې غلطۍ موجودې دي. نو کچیر تاسو په خپل ویډیوګانې کې دغه درې غلطۍ حل کړئ نو ستاسو ویډیوګانې به ډیر ژر وایرل شي. د ویډیو شیر کېدو نه مخکې کچیر تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ تشویق لپاره حتما موږ ته یو کمنټ پرېږدئ. لومړی کچیر تاسو په خپلو ویډیوګانو کې دغه غلطي کوئ نو ستاسو اکاونټ ډاون کیږي او ستاسو اکاونټ به هیڅکله هم فیسبوک باندې وایرل نشي. لومړی غلطي کچیر تاسو کاپي رایټ ویډیوګانې بیا شیر کوئ نو دې سره ستاسو اکاونټ ډاون کیږي او ستاسو په اکاونټ باندې زیات ویو نه راځي. نو کچیر تاسو یو ځل کاپي رایټ ویډیو شیر کړئ نو بیا کوشش کوئ چې تاسو په ویډیوګانو کې ایډیټ وکړئ ترڅو فیسبوک تاسو ته کاپي رایټ درنه کړي. اکثره کاپي رایټ چې دی په اډیو باندې ورکول کیږي نو هغه اډیو استعمال کړئ چې کوم نو هغه باندې تاسو ته کاپي رایټ نه درکوي، تاسو به د کاپي رایټ مشکل څخه هم خلاص وئ، ستاسو اکاونټ به هم نه ډاون کیږي. دوهم د هر چا په اکاونټ کې یا د هر چا په فیسبوک پیج کې اکثره دغه غلطي ترسره کوي. هغه کسان چې ویډیوګانې شیر کوي د دوی د ویډیوګانې کیفیت ډیر کم وي نو ځکه فیسبوک الګریتم دغه ویډیو نورو خلکو ته نه ښایي. که چیرې ستاسو ویډیوګانې ایچ ډي وي نو د فیسبوک الګریتم ستاسو ویډیو هر چا ته ښایي ترڅو زر وایرل شي. نو کوشش وکړئ چې خپل فیسبوک پیج باندې ایچ ډي ویډیوګانې اپلوډ کړئ. دریم هره ورځ د ویډیوګانو مسلسل نه شیر. نو که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو ویډیوګانې زر وایرل شي نو تاسو باید هره ورځ ویډیوګانې شیر کړئ. مثال که چیرې تاسو 10 بجې ویډیو شیر کړئ نو 11 بجې به بیرته ویډیو شیر کوئ او 12 بجې به بیا هم ویډیو شیر کوئ. همدې ډول تاسو د ورځې 15 یا هم 10 ویډیوګانې اپلوډ کړئ، ستاسو ویډیوګانې به ډیر زر وایرل شي. البته هره ورځ چې ویډیوګانې شیر کوئ همغه سکیجول باندې شیر کوئ لکه څنګه مو چې 13 ورځ شیر کړې. مثال په توګه که 13 ورځ مو په 10 بجې ویډیو شیر کړې وه، راتلونکې ورځ هم په 10 بجې ویډیو شیر کړئ. همدې ترتیب سره تاسو هره ورځ 10 ویډیوګانې شیر کوئ یا 15 ویډیوګانې شیر کوئ په ایچ ډي کوالټۍ کې نو ستاسو ویډیوګانې به ډیر زر وایرل شي.